له ډېرو هڅو وروسته زموږ فیسبوک پاڼه هم مونټایز شوه. اوس کولی سو ورڅخه پیسې وګټو. سلامونه، نیکې هیلې، یو ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل څخه. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست، بریالی احساس یم د یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. په دغه ویډیو کې تاسو درښیم چې څرنګه کولی شو له فیسبوک څخه عاید ترلاسه کړو، څرنګه کولی سو خپل فیسبوک پاڼه په داخل افغانستان کې مونټایز کړو او کولی سو ارنینګ ورڅخه پیل کړو. معلومات درکوم، خو له هغې نه وړاندې تاسو دې ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ نوې هره راتلونکې ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. راځو دوستانو، د موبایل په سکرین ته لومړی تاسو درښیم چې زما فیسبوک پاڼه په رښتیا مونټایز شوې ده او یا هم نه ده. ښه نو ګرانو دوستانو، تاسو لیدلی سئ زه د فیسبوک اپلیکیشن راخلاصوم. بره په پروفیل اپشن باندې کلیک اخلمه. دا دوستانو تاسو لیدلی سئ فیسبوک مې راخلاص کړو. دا هم زما د فیسبوک آی ډي ده. لاندې پروفیشنل ډیشبورډ باندې یو کلیک اخلم. د مونټایزیشن برخې ته راځو دوستانو. تاسو لیدلی سئ دا فیسبوک آی ډي اوس مهال مونټایز شوې ده او زه ورڅخه ارنینګ کولی سم. یوازې بانکي اکاونټ لینک کول پاتې ده چې څرنګه کولی سو بانکي اکاونټ د فیسبوک سره لینک کړو. دا طریقې به تاسو په راتلونکي ویډیو کې در وښایم. نن تاسو درښیم چې څرنګه کولی سو خپل فیسبوک پاڼه مونټایز کړو. له دې څخه دوستانو زه وروسته راځم. تاسو لیدلی سئ دا فیسبوک آی ډي یوازې یو کې فالورز لري. که چیرته موږ او تاسو په ریلز باندې کلیک واخلو، دې فیسبوک آی ډي ته یوازې 5 ویډیوګانې اپلوډ شوي دي. یعنې دا اوس مهال نوې فیسبوک آی ډي ده مګر مونټایز شوې ده. راځو دوستانو مونټایزیشن برخې ته. لاندې په کانټینټ مونټایزیشن برخې باندې یو کلیک اخلو. لرن مور اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. دلته دوستانو فیسبوک لیکلي د فیسبوک نوی پروګرام د کانټینټ مونټایزیشن پر نوم یادیږي. دې دپاره هیڅ کوم رولز او قواعد نشته، نه فالورز ته اړتیا شته او نه هم 18,000 دقیقې ټایم واچ لکه څرنګه چې مخکې ورته اړتیا وه. دا پروګرام دوی په بشپړ ډول چینج کړی ده. یعنې هغو اشخاصو ته دې سیټ اپ ورکول کیږي څوک چې روزمره کانټینټ اپلوډ کوي. همدارنګه د فیسبوک د قوانینو خیال ساتي. که چیرې تاسو هم غواړئ خپل فیسبوک پاڼه مونټایز کړئ، باید ستاسو فیسبوک آی ډي په بشپړ ډول ریکامنډیبل وي. څرنګه کولی سو خپل فیسبوک پاڼه چک کړو، هغې دپاره به دوستانو تاسو راشئ په دې پروفیشنل ډیشبورډ برخې باندې به یو ځل بیا کلیک واخلئ. لاندې دوستانو د ټولز برخې ته به راسئ. په دې ځای کې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. په پروفیل ریکامنډیشن برخې باندې هم دا کلیک کوئ. ګورئ دوستانو، که چیرې ستاسو فیسبوک آی ډي په دغه ډول ریکامنډیبل نه وه، نو بیا ستاسو فیسبوک آی ډي نه مونټایز کیږي. که چیرې ستاسو فیسبوک آی ډي سره سور ټیک مار یا هم زیل ټیک مار و، نو ستاسو فیسبوک آی ډي نشي مونټایز کیدی. ځکه دوستانو دا دوی پر خپله ویلي د کانټینټ مونټایزیشن سیټ اپ به هغو اشخاص ترلاسه کړي د چا چې فیسبوک آی ډي ریکامنډیبل وي، څوک چې پوسټونه روزمره ترسره کوي. او بله پوښتنه به تاسو په ذهن کې دا وي چې آیا دا په افغانستان کې موجود ده؟ آیا افغانستان کې دې سیټ اپ ترلاسه کیږي؟ هو دوستانو، که دا د زه پر خپله هم پر همدې هیواد کې اوسیږم او فیسبوک آی ډي هم همدلته لاګین ده مګر مونټایز شوې ده. تاسو هم کولی سئ ډېر په اسانۍ سره خپل فیسبوک آی ډي په دغې طریقې سره مونټایز کړئ. په نورو ویډیوګانو کې ما تاسو ته لا زیات معلومات درکړي. کله چې تاسو راسئ باور لټون یوټیوب چینل څخه لیدنه وکړئ، تاسو به د پلی لیست برخې ته راسئ. په دې ځای کې به دوستانو تاسو کلیک واخلئ فیسبوک مونټایزیشن. دلته دوستانو 8 ویډیوګانې شتون لري. پر دغه هره ویډیو کې ما تاسو ته لا زیات معلومات درکړي. څرنګه فیسبوک څخه یې ترلاسه کولی سو، څرنګه کولی سو فیسبوک ته په کاپي رایټ ویډیوګانو باندې کار وکړو. کاپي پیسټ ویډیوګانې، یعنې مطلب مې همدا ده. کولی سئ دغه ویډیوګانې فعال وکړئ او خپل فیسبوک پاڼه په داخل د افغانستان څخه مونټایز کړئ. په دغه هره ویډیو کې یوازې 8 ویډیوګانې دي. کولی سئ چې معلومات ترلاسه کړئ. فیسبوک خو موږ او تاسو هسې هم کار وکړو. که چیرې معلومات ترلاسه کړئ، تاسو به وکولی سئ خپل فیسبوک پاڼه مونټایز کړئ او د همدې لارې څخه یو څه اندازه عاید هم ولرئ. نو ګرانو دوستانو، کولی سئ د یوټیوب چینل نوم باور لټون ده. کولی سئ ریسرچ وکړئ او اړوند معلومات ترلاسه کړئ. زموږ دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې بیا هم له تاسو سره کومه ستونزه پوښتنه وي، کولی سئ په کامنټ کې راسره شریکه کړئ. میلاویږو پر بله راتلونکې ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.